دلداره ستا فون غږیږي ته کومو سوچونو کې ښه हेलो जी हाँ हाँ ड्राउ شو څه نشته پکې څه خبره ده د څه ډرا دا د پلاټونو ډرا وه ما یو ځای کې پیسې جمع کړې وې دلداره تا خو وایې چې ما د پراپرټۍ ټولې کیسې ختمې کړې دي دا زړه خبره وه ډرایو څه شوه نو څه شو نوشین کور کې څه پیسې شته پیسې څه پکې په کار مې دی او شته څه راوړم دا واخله دا څه دي دا هم پیسې دي لاړ شه خرڅې کړه ټوکې مه کوه نوشین دلداره ستا ضرورت دی څه خو به تا نه خپل سره منې نه کړم او بیا دا هر څه خو ستا دي دا بله ډرا چې وشي که نه ته ګوره چې زه تا له څومره ډېر کالي جوړوم لالا چی مې دله راوړې لالا بس دی که نه اوس خو راته ووایه چې چا کره تپوس وکړم ما یو کور ته لېږلې وې او د هغې نه خالي لاس راغلی اوس دې بل کور ته نشم لېږلی ښه نو ولې لالا اوس به واده نه کې کوم به نو اخر کله او چېرته دا راته لا اوس نشم ویلی ښه او کور به ورته هم بیا وښیم ها پوښتنه پېغله څوک ده خو زما روندار به څه وکړي پېغله نه کونډه یا طلاقه شوې دا څه وې لالا ولې د کونډې یا طلاقه شوي سره واده کول ګناه دی څو ګناه نه ده ثواب دی خو ته دا سوچونه پرېږده د هغې وخت لا نه دی راغلی خو زما په سر یوه بله ذمهواري ده زه د هغه له سره کوزول غواړم ذمهواري د څه ذمهواري لالا ښایسته ګل پلار راته 2-3 ځله ټنګ تېر کو لالا ورکړی به دې ونه جواب تر څو پورې چې زما روندار دې کور ته نه راغلي تر هغې پورې به زه د خپل لالا خدمت کوم دومره ګران چورتونه راته مه تړه ښه لالا تا ته خو هر څه اسان ښکاري او رښتیا خو تا ته لوبې ټوکې ښکاري جانشیره ته اشنا څه چل دی ډېر خفه خفه ښکارې څه درته ووایم یار لپنګ شوم زه پوه نه شوم یار ولې خیر خو دی که نه څه چل شوی دی څه پیسې چې مې جمع کړې وې په هغې ټول مې د مانډو نمبر یې واخیستی او چې ډرایو شو نو یو نمبر هم پکې ونه لګېده او د پلاټ د کیسې نه خو ته خبرې کوم پلاټ چې مې اخیستی و پیمنټ مې کړی و د هغې قبضه اوسه پورې میلاو نه شوه هغه پیسې هم ډوبې شوې جانشیر اوس کور کې هېڅ هم نشته بس
دغه یو کور دی که دا راله خرڅ کړو نو ستا څه خیال دی چې ستا دا کور به دونه قیمت وي؟ د ډیرو دی خو زما جد دی مجبوري مې ده. ټیک ده د دغه بندوبست به دله زه وکړم خپلې خو را سره نشته خو چاته به درله ووایم مړه ته غم مه کوه ښه